د خندا ملکوتي ښار. یو ځل یوه ځوانه سوداګره چې د نړۍ د بېلابېلو ځایونو د لیدلو لپاره یې سفرونه کول، یوې ډېرې لرې سیمې ته ولاړه. هغې د نړۍ ډېر ښارونه لیدلي ول، خو یو ښار داسې و چې ټول یې ذهن په ځان کې نغښتی و. دا ښار خندا ملکوتي ښار و بلل کېده. تاسو پوهیږئ دا ښار بیخي ځانګړی و. خلک یوازې هغه وخت نه خندل چې د خوشحالۍ له امله یې خندا وه، بلکې حتی د ښار دروازو د پرانیستل کېدو یا تړلو پر مهال هم خندا خپره شوه. هره کوڅه، هره څیز، حتی هره ودانۍ داسې وه چې خندا پرې حاکمه وه. د دې ښار فضا هغه څه وه چې انسان ونه شو کولی د هغې نه سترګې وغورځوي. سوداګري چې هر څه یې حیرانه کړی و، ځان سره ویل یقینا دلته یو ځانګړی راز شته. دا خلک څه راز لري چې همیشه خوشحاله دي. هغې یو ځوان سړی پیدا کړ چې په ښار کې ژوند کاوه او پوښتنه یې وکړه، تاسو دلته دا ډول خوشحال ولې یاست؟ څه دی چې تاسو دومره خوشحاله کړي یاست؟ ځوان سړی په مسکینۍ سره ځواب ورکړ، موږ دلته یو راز لرو. هر کس ته د خندا اجازه ورکوو، خو یوازې هغه وخت چې هغه پوه شي چې خندا یوازې خوشحالي نه، بلکې د ستونزو او مشکلاتو د حل یوه لاره هم ده. سوداګري چې د دې خبرو سره ډېر حیرانه شوه، پرېکړه وکړه چې دا راز پیدا کړي. هغې د ښار په ګوټ ګوټ کې ګرځېده او له خلکو سره یې خبرې کولې. د هغې پوهه ورځ تر بلې پراختیا موندله او په پای کې پوهه شوه چې خندا یوازې یوه ظاهري خوشحالي نه ده، بلکې د دې په حقیقت کې یو ژور ځواک شته چې خلکو ته د ستونزو سره د مقابلې لپاره یو نوې لاره ورکوي. په پای کې سوداګري چې دا راز درک کړ، پرېکړه وکړه چې د دې نوي ځواک سره خپل ژوند ته دوام ورکړي. هغې خپل ژوند ته د خندا ځواک راوړ او هرې ستونزې ته یې د خوشحاله ذهنیت سره لاره پرانسته. کیسه داسې پای ته ورسېده چې سوداګري د خندا ملکوتي ښار و راز خپل ژوند ته راوړ او په دې پوه شوه چې هره ستونزه یوازې یوه موقع ده چې د خندا سره یې حل کړو.